تاسو دا غواړئ چې تاسو خاتمه په ایمان سره وشي، تاسو حسن خاتمه وشي. ظاهره خبره ده هر مسلمان دا غواړي چې زما په ایمان سره خاتمه وشي، حسن خاتمه وشي. او ګور یاد وساتئ دا خاتمه چې کوم د انسان د ژوند د اخري حصہ، یعنی چې بکم انسان مری بکم عمل کې انسان خاتمه کیږي. نو په دې حواله سره نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې انما الاعمال بالخواتم، یعنی د اعمال دار و مدار په خاتمه باندې دي. یعنی چې په کوم حالت کې د انسان خاتمه وشي، که په اچھائی باندې یعنی په نیکی باندې د انسان خاتمه وشي، نو یقیني طور پر دا انسان د کامیاب شو. او کچری په داسې حالت کې خاتمه وشي ته ګناه په حالت کې وي، نو یقیني طور پر دا انسان ناکام دی. د آخرت چې څومره منزلونه دي په دې ټولو کې دی ناکام دی. او کچری حسن خاتمه وشي د دل لپاره بیا د آخرت چې څومره منزلونه دي، اول منزل چې کوم دی هغه قبر دی، قبر د دل لپاره د جنت باغ دی. دغه شانته محشر کې به د الله رب العزت په مقرب بندگانو کې شامل وي. او د هغې نه علاوه آخري ټیکانه چې کوم دی هغه جنت دی، یعنی د مرګ نه پس د مزي شروع شي. لیکن یو انسان دا سره چې خاتمه په صحیح طریقې سره نه دی شوی، حسن خاتمه نه دی شوی، خاتمه خراب شوی دا، نو یقیني طور پر د چې کوم بیا نور اعمال لري، د چې کوم اعمال دارو مدار لري هغه په خاتمه باندې دي، نو یقیني طور پر حسن خاتمه نه دی شوی، خاتمه خراب شوی دا. نو د دل لپاره چې آخرت څومره منزلونه دي هغه ټول کې د ناکام دي، د نامراد دي، د دل لپاره تباہی او بربادي ده. د چې کوم د قبر منزل له په هغه کې هم د ناکام وي، د هغې نه علاوه د حشر په میدان کې هم د رسوا کیږي، او د چې کوم بیا ټکانه دغه بیا جهنم دی. یقیني طور پر په حیثیت مسلمان موږ له پکار ده چې خپل د حسن خاتمه لپاره موږ فکرمند شو. او په دې حواله سره تاسو مخې ته یو څو خبرې بیانوم، یو څو کارونه داسې دي چې دغه تاسو اهتمام کوئ ان شاء الله تعالی. الله رب العزت په خاتمه چې کوم دغه په ایمان سره کی حسن خاتمه الله رب موږ ته نصیب کی، او الله رب دې ټول ته نصیب کی. اول چې کوم کار هغه دا دی چې صبر فرایض دي د الله رب العزت هغه دا کول ولا جوړ شي. یعنی ظاهره خبره ده موږ تاسو مسلمانان یو، او د ایمان راوړو نه پس چې د الله رب څومره احکامات دي هغه پوره کول موږ تاسو باندې فرض دي. یو انسان د الله رب فرایض نه پوره کوي، د الله رب کوم حقوق دي غنه پوره کوي، داسې انسان ته بیا حسن خاتمه نه نصیب کیږي. شرط دغه دی چې ایمان راوړو، بیا دغه نه بعد نیک صالح اعمال کول، او بیا به جنت میلاوي، بیا به حسن خاتمه کیږي. نو اول دا چې د الله رب څومره فرایض دي، مونږ، روزه، زکات، حج، څومره چې د الله رب احکامات دي چې کوم ته حقوق الله ویل کیږي دا پوره کول ولا جوړ شو، نو ان شاء الله تعالی خاتمه به په ایمان سره کیږي. دویم کار چې د کولو دی هغه د حقوق العباد، یو د الله حقوق دي، یو د بندگانو حقوق دي. نو د بندگانو حقوق چې کوم دغه موږ ادا کول ولا جوړ شو، د مور پلار، د خځې خاوند، د بچو، رشتہ دارانو، د متعلقینو، د احبابو چې څومره انسانان دي داغه چې څومره حقوق زموږ سره وابسته دي هغه موږ ادا کول ولا جوړ شو. دا سینه چې موږ په ست طریقې سره یو بل مسلمان ته تکلیف ورسو. یاد وساتئ حقوق العباد د دومره اهمیت لري چې داسې حق چې بنده حق دی، نو الله رب دې مغه معاف کړي چې درسو پوری هغه انسان ته امام کړي. نو دویم عمل هغه د حقوق العباد، یعنی د بندگانو حقوق ادا کول ولا جوړ شي. دریم عمل هغه دی په سچا دل سے توبه استغفار کول، یعنی بار بار توبه استغفار کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار هغه چې توبه کوونکی. التائب کما لا ذنب له، یعنی توبه کوونکی داسې چې هغه سره ګناه کړی نه دی. وکړي موږ توبه استغفار کوو، په کثرت استغفار کوو، توبه استغفار کوو، نو الله رب زموږ ګناهونه معاف کړي. او چې ګناهونه معاف کړي نو الله رب زموږ دا په دې حالت کې خاتمه نصیب کړي چې زموږ ګناهونه نه صفایو، ځکه چې موږ په کثرت استغفار کوو، توبه استغفار کوو. نو دریم عمل هغه د توبه استغفار کول دي. څلورم داسې چې د قرآن مجید تلاوت او ذکر اذکار ته چې څومره موږ زیات کولای شو، نو یقیني طور پر دا د حسن خاتمه یو سړی ده. څلورم څه شی؟ ذکر اذکار شو، د قرآن مجید تلاوت شو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چې کوم دی موږ د الله رب ذکر اذکار حمد و ثنا بیانو، دا زمونږ لپاره، زمونږ احساس لپاره یقیني طور پر د راحت او د سکون ذریعہ ده. الا بذکر الله تطمئن القلوب، الله رب قرآن مجید کې څه فرمایي چې د الله رب په ذکر کې، د الله رب په حمد و ثنا کې، د الله رب په بڑائی کې د زړونو سکون دی. او دې کې موږ تاسو ته د زړه سکون هم ملاويږي، او د الله رب د بڑائی موږ بیانو. نو په دې حالت کې چې زمونږ خاتمه شي، په دې حالت کې به شي چې موږ د الله رب ذکر اذکار کو، په ذاکرینو کې الله رب موږ احساس شمار کې. نو دا هم د حسن خاتمه جو علامت چلتے پھرتے
بجای دا چې موږ د خولې نه الټه سیده خبرې کوو، د خلکو غیبت کوو، خلکو ته نقصان رسو، بد ردی وي، غیبت کوو. په کار دار چې موږ چلته پھرته ذکر اسکار کوو، نو کچري په دې حالت کې زمونږ مرګ راشي یقیني طور پر دا د حسن خاتمه علامت ده. او د هغې نه علاوه پنځم کار دا چې د هغې تاسو اهتمام کوئ، د ښو خلکو صحبت اختیارول، یعنی د ښو خلکو سره ولاړه ناسته کوئ، نو ان شاء الله تعالی خاتمه به بالخیر، خاتمه بالایمان به نصیب کیږي. ځکه چې د ښو خلکو سره ولاړه ناسته کینې پاسې نو ښه اعمال به کوئ، او چې ښه اعمال کوئ نو یقیني طور پر حسن خاتمه به صحیح وي. او کچري د ګناهګارو سره د نافرمانو سره ولاړه ناسته کوئ، نو یقیني طور پر په ګناه کې مبتلا کیږي، او ظاهره خبر چې په ګناه کې مبتلا کیږي نو بیا به سګي خاتمه چې کوم دی هغه به په خیر سره نه کیږي، بلکې خاتمه بیا خراب کیږي. نو د هغې نه علاوه د دې اعمالو نه علاوه یو دعا ده د خیمه د دې دعا تاسو چې کوم دی په کثرت سره چې کوم دی دا دعا وایي چې هر موس کوي، د هر مانځنه بعد دا دعا وایي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا چې کوم دی وایي او د الله حضرت غواړي هم چې کلم دعا کوي الله زمونږ خاتمه په ایمان سره کې، زمونږ ته حسن خاتمه نصیب کړي. بار بار د الله حضرت غواړي طلب هم کوي، چې تاسو طلب نه کوئ نو الله حضرت وسنه نصیب کی. نو د دې اعمال سره سره د الله حضرت طلب کول، نو ان شاء الله تعالی الله رب عزت چې کوم دی حسن خاتمه موږ تاسو ته نصیب کی. او چې حسن خاتمه نصیب شو نو یقیني طور پر بیا کامیابی او کامیابی ده. الله رب عزت موږ تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.